تازه او مهم خبر اشرف غني وایي امریکایي طالب زندانیان د خوشي کولو واک نه لري. سلامونه ګران دوستانه، بیا هم ویډیو ته په خیر راغلاست. که زموږ چینل مې سبسکرایب کړی چینل ته سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک کړئ، ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ولسمشر غني ویلي چې امریکا د 15 طالب زندانیانو د خوشي کولو واک نه لري او په دې اړه له طالبانو سره هم کومه ژمنه هم نشته. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې مرستیال ملا عبدالغني برادر 13 ورځې د دوحې په ناستې کې ویلي وو چې له امریکا سره د لاسلیک شوي هوکړې له مخه به د افغانانو له د خپلمنځي خبرو مخکې 15,000 طالبان زندانیان خوشي کیږي. ولسمشر اشرف غني د ولسمشر په توګه په خپل 15 کلن پیر کې ډېر لږ د خبریالانو پوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره حاضر شوی، خو له طالبانو سره د خبرو تودېدو په درشل کې په خپله نن د کاپ پر 11مه د طالبانو او امریکایانو د هوکړه لیک د لاسلیک په اړه یو خبري کانفرانس ته راڅرګند شو او په ډاګه یې کړه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ هېڅ داسې ژمنه نه ده شوې چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو له پیل مخکې 15 طالبان زندانیان خوشي شي. ولسمشر ویلي چې موږ له امریکا سره د طالب بندیانو د خوشي کولو کومه هوکړه نه لرو. امریکا اسانۍ رامنځته کوي او اسانۍ د پرېکړې معنا نه لري. ولسمشر غني زیاته کړې چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پیل لپاره کوم شرط نشته او د زندانیانو پر خوشي کولو به بیا د سولې په خپلمنځي خبرو کې راوڅرخو. نوموړي دا ټینګار هم وړاندې کړی چې په تېرو 10 ورځو کې له بېلابېلو سیاسي او مدني پاړیکیو سره له سلا مشورې وروسته 8 کسیز مرکچي پلاوي جوړ کړی چې ټول غړي په ښکاره لوړپوړي حکومتي کسان دي. د ولسمشر د خبرو له مخې د طالبانو سره د خبرو دغه لوړپوړي پلاوي د پرېکړې واک نه لري، خو د خبرو پر مسوده به یې ملي شورا او یا هم لویه جرګه وروستۍ پرېکړه کوي. هغه دا هم ویلي په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ قماندان میلر ډاډ ورکړی چې طالبان به روان وساتي او ورباندې به لاره اواره کړي. نوموړی په بشپړ ټینګار څرګند کړی چې په خپل توان ټول به د جمهوریت اساسي قانون د ښځو د حقونو او بیان د ازادۍ د خوندي کولو لپاره هڅې او مبارزې کوي. ټاکل شوی چې د افغانانو خپلمنځي خبرې د روان زېږدیز کال د مارچ 10 د کب 20 پیل شي، خو تر دې دمه د خبرې کوونکو پلاوی پر ټاکلو سیاسي اجماع رامنځته شوې نه ده. دا په داسې حال کې ده چې ارګې له جوړښت او میکانیزمه پوره ډاډ څرګنده کړی. مننه کوم دوستانه چې ویډیو مو تر پایه پورې وکتله او که زموږ چینل هم نه سبسکرایب کړی چینل ته سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو سره لایک کړئ.